السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. ملګرو فاروق جان حسین یم. د دې نه وړاندې ما یو ویډیو شیر کړی و، هغه ماشوم ما سره دلته موجود ده. بلکې د پښتو دی، ما یې په هغې کې مخ پټ کړی و او ټول پښتانه هغه غمخواره کسان ټول راپارېدلي دي. کوم چې کوم دی خپل ماشومان لري، خپل واړه زاږه لري، نو هغې چې کوم دی انتهایي خفه دي. زما په موبایل باندې هم مسلسل رنګونه را روان دي. خو دا ویډیو چې کوم دی زه انتهایي د افسوس سره کوم، هغه کسانو ته دا پیغام ورکول غواړم چې مهرباني وکړئ، په هر څیز کې لکه ګټه مه کوئ، په هر څیز کې بازارتوب مه کوئ. ځکه چې ما په بلا ځایونو کې ولیدل هغه کسانو پکې خپلې نمبر یې ورکړي. دا څه کوي یار؟ دا عجیبه خلک نه دی. خپلې نمبر یې پکې ورکړي، د ویډیو نه زما نمبر کوز کړی. ما انتهایي د ډر نه که ما ته پته وي فرض کړه چې دا خلک به زما د ویډیو سره داسې چل کوي او زما په ویډیو باندې به ځان ته پیسې راغواړي، نو ما به چېرته هم چې کوم دی دا ویډیو نه وی کړی. او دا چې کوم دی انتهایي د افسوس مقام دی چې دا خلک لکه ولې چې کوم دی داسې یو ضرورت پېښ شو چې کوم دی دا ویډیو دونه وایرل شوله. موږ ته پکار دي چې موږ بغیر څه د ضرورته، بغیر د دغه نه خپل چم ګاونډ، خپل خپلوان، خپلونه بایګان لومړی هغه خلک راجوت کړو. او باقي چې کوم دی د سوشل میډیا کم ملګري چې ما سره د ویډیو دپاره رابطه کوي، نو مهرباني وکړئ د ویډیو دپاره مه راځئ. د هغې والد محترم، د هغې خپل کلی علاقه، هغې بالکل د کیمرې نه ځان ساتل غواړي، هغې بالکل کیمرې ته چې کوم دی راتګ نه غواړي. باقي چې کوم دی ما خپل نمبر ورکړی و 04177323232. دا نمبر هم چې کوم دی کسانو ته کټ کړی دی. زه د دې ماشومې کنسرن ټیچر یم. دا چې کوم دی ما دا ویډیو د دې لپاره نه کوله. ما دا ویډیو د دې لپاره نه کول چې زه د چا د لزاري وکړم، او زه چې کوم دی دا ټول مسافر چې کوم دی دا ټول مسافر وجوړم. خو بیا هم دغه ټولو کسانو ډېره مننه کوم څه رابطه کوي او هیلپ کوي. ډېره مننه دغه کسانو. بیا هم هغه کسانو ته دا ویډیو ورسوئ، کوم کسان چې هغوی د خپلې ګټې لپاره دا ویډیو استعمالوي. ډېره مننه. فاروق جان حسین یم. تا او د مینې مې په ذهن کې چې ورک شي، څوک جاړي زموږ هسې زړه راډک شي. ډېره مننه.